افغان وکټ یو سلو تر اوسه بهمن جوړ کړی دی نو پاړي لاس ور کړی دا بیا شاندار په پښو دل بیا هیڅ په دې باندې ول موخه ورنه بال د بوډاس خبره د شپږ منډه پر ولاړ. د مومن سپورټس یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. کلیم الرحمن خزان یم د مومن سپورټس یوټیوب چینل تخنیکی همکار. ګرانو ملګرو، نن مې درته په خپرونه کې ځوان مبصر عبید الرحمن نیازی صاحب مېلمه کړی. په لومړیو کې نیازی صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه خزان صاحب. عبید الرحمن نیازی یم د خوست ولایت اوسېدونکی. کرکټ سره خو ډېر شوق لرو، د افغانستان کرکټ خو زه له نږدې څارم او بیا له تاسو ځانګړې مننه کوم چې ما ته مو دعوت راکړه تر څو تاسو سره مرکه وکړم. نیازی صاحب که په لومړیو کې راته دا ووایي د افغانستان د کرکټ روان وضعیت تاسو څنګه ارزوئ؟ خزان صاحب وضعیت خو ښه ده، خو له کرکټ بورډ نه مو لا هم غوښتنه ده تر څو وضعیت له دوی هم ښه کړي، ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړي. لوبغاړي مو د پرمختګ په حال کې دي او هغه نوي استعدادونه چې موږ په شپږیزه کې وینو له کرکټ بورډ نه مو غوښتنه ده چې لا هم کار پرې وکړي تر څو له دوی نه سینیر لوبغاړي جوړ شي او کېدای هم شي. بالکل نیازی صاحب، واقعا چې افغانستان کرکټ په اوسني حالات کې یو څه کار ته ضرورت لري تر څو هغه ادارتي نیمګړتیاوې کومې چې اوس په کرکټ بورډ ادارو کې شتون لري هغه حل او فصل شي. ښاغلی نیازی صاحب، تاسو د روان شپږیزه کرکټ لیګ څنګه ارزوئ او دا د نوو لوبغاړو لپاره څومره مؤثر ده؟ خزان صاحب واقعا شپږیزه ښه لیګ ده. هغه سینیر لوبغاړي چې له جونیئر سره لوبېږي نو فکر کوم جونیئر لوبغاړي به ډېر څه ترې زده کړي ځکه له دوی له ځان سره چې کوم تجربې لري هغه به دوی ته ښایي. نو شپږیزه کرکټ د افغانستان د آیندې لپاره یو ښه زیری ده. دا ګټور تمامېدی شي د جونیئر لوبغاړو لپاره تر څو خپل هغه استعدادونه چې په دوی کې شته افغان ولس او افغان کرکټ بورډ ته یې وښایي. نیازی صاحب، د شپږیزه کرکټ لیګ د روانو سیالیو او لوبډلو او لوبغاړو په اړه که یو څه راته ووایي. واقعیت لوبډلې ښې لوبډلې وې، هر لوبډله په خپل ځای ښه وځلېده. کومې لوبډلې چې سیم فاینل ته وتلې نن یې میچونه ترسره کړل. هغوی له ډلې نن د کابل بازانو او مساینک لوبډلې ترمنځ لومړی سیم فاینل ترسره شو. دوه لوبډلې په جدول کې په لومړی او دوم مقام سره په خپل ځای سره وې. دوی میچونه زیات ګټلي وو، پوینټونه یې زیات وو، نو هر لوبډله یو چانس لره. خپله شاپور زدران د نننۍ لومړی سیم فاینل ټاس ګټلی و او ګوربز لوبډلې ته یې د بالینګ فیصله ورکړې وه، یعنې چې دوی لومړی په خپله بیټینګ کوو. د مساینک لپاره حشمت شاهدي بهترینه لوبه ترسره 90 ارزښتناکې منډې ترسره کړې او دوی تر 200 هدف لوړ وټاکه. د کابل بازانو لپاره کابل بازان چې کله میدان ته راښکته شول ګوربز بهترینه لوبه ترسره کړه. ورپسې نورعلي زدران سینیر لوبغاړی او ورسره جونیئر عظمت الله عمرزی ولاړو. عظمت الله عمرزي دغه لوبه د یو بهترین اننګ سره د کابل بازانو په نوم کړه او کابل بازان فاینل ته لاړل او شاپور زدران د مساینک اتلانو چې چانس له ځان سره لاره هغوی دوهم سیم فاینل ته لاړل. ماسپښین بیا ایلیمینیټر د بند امیر ښامارانو او بوساتونکو ترمنځ ترسره شو. ښامارانو ټاس ګټلی او په خپله یې د بیټینګ فیصله کړې وه. کله چې د ښامارانو پرنان میدان ته ښکته شول عثمان غني او حضرت الله ځاځی یو بهترین اننګز یې پیل کړ. ورپسې اصغر افغان یوه چټکه نیمه سلیزه ترسره کړه. کله چې په وروستیو اورو کې د لوبې 4 اورونه پاتې وو اصغر افغان ورسره ابراهیم زدران یو بهترین اننګز ترسره کړ چې د بوساتونکو لپاره هدف لوړ وټاکه. ان تر 2.5 ولاړل. بوساتونکو لومړی سر کې کریم جنت ښه پایل وکړ، تر 3-4 شپېتو تیزی منډې ترسره کړې، خو هیڅ یې لوبغاړی ونه توانېد تر څو له کریم جنت سره په وکټ پاتې شي او بند امیر ښاماران وکولی شول تر څو بوساتونکي تر 1.5 رنزونو راونیسي او دغه لوبه یې په خپل نوم کړه. نو په دې سره بند امیر ښاماران دوهم سیم فاینل ته د مساینک اتلانو سره نن ورځ 1:30 بجه دغه میچ ترسره کړه. ډېره مننه نیازی صاحب. که د مومن سپورټ یوټیوب چینل په اړه لږ راته ووایئ چې څومره پوهېږم تاسو یې له نږدې څارئ او ټولې ویډیوګانې تاسو ګورئ، څنګه یې ارزوئ د مومن سپورټس یوټیوب چینل؟ واقعیت د مومن سپورټس یوټیوب چینل تل د مینوالو لپاره کره، تازه او وروستي معلومات خپاره کړي دي. تاسو او مومن صاحب د ژوندي وئ تر څو د کرکټ تازه، کره او وروستي معلومات خپاره کړئ او د مینوالو تنده لا خړوبه کړئ. له مینوالو مو غوښتنه ده تر څو د مومن سپورټس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي، ترې هیله مو ده او له دوی سره مل پاتې شي. نیازی صاحب، له تاسو نه ډېره مننه چې راغلی او مرکې ته حاضر شوی. له تاسو هم مننه چې موږ مو دعوت کړو او موږ سره مرکه وکړه.